او بیا نن سبا زما استاد کور شادی دی، زما استاد کور خوشحالی دی چې هلته بیا نارینه او زنانه ټول په لګډ دي، نه نارینه خپلې سترګې د زنانې څخه خوندي کوي او نه زنانه خپل د پردې حفاظت د نارینه څخه کوي. نو خدا نه خواسته چې دا زنانې په ناپرده زنانو بې فرده زنانو کې رانسي او د پیبرده زنانو دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام د قیامت او د جهنم په دورانیه کې ډېر سخت عذابونه او سخت بیانونه بیان کړي دي. هغه لباس په اور پسې کا، هغه خوشبویي په اور پسې کا چې زنانه پر ځان لګوي. نن زما او ستا وادونه په کم شکل دي، زما او ستا رواجونه په کم شکل دي چې کله په دې کور کې په دې محل کې واده وي، بیا د زنانو هغه منحوس اوازونه تاسو د دې کورو پورته کیږي. بیا خو حاجي صاحب صوفي هم دی، سپین ږیری هم دی او په محله کې د حاجي په نامه هم یادېږي او په صفیاول کې ولاړ دی. بیا د همت درته جواب ورکوي. بس بیا په ټوله معاشره او په ټول کلي کې د ټولو څه بې همته انسان دی. بیا د لور اواز راپورته کیږي، د مژور اواز راپورته کیږي، د پلان اواز راپورته کیږي او دا د دنیا لیونیان لفنګانې اوري او هغې خپل غوږونه ورباندې نیولي دي او هغه بې حیایه اوازونه د حاجي صاحب د کور راپورته کیږي. ما ته کله په خدای قسم افسوس ودرېږي چې هغه د حاجي صاحب غیرت سوسو، غیرت اسلامیت سوسو، اسلامیت یې په اور پسې هغه پښتني دود و رواج سو. بیا په محل کې تاسو وینئ نه څوک کتاب کتلی سي، نه څوک آرام کولی سي او نه څوک مطالعه کولی سي، نه څوک عبادت کولی سي، نه بیمار خپلې بیمارۍ ته ځین ورخلاص دی. ولې د پلانکي حاجي صاحب په کور کې د زوی واده دی یا د لور واده دی. بیا هغه سپین سرې بوډۍ دا جاڼۍ په شکل ورته ناست دی او دا د دې بدلو انتظام سنبالوي او د هغې اثر دی چې حاجي صاحب پنځمه ورځ بعد را رواني او دا ژر هم شکوي زوی ته مې داسې واده ور وکړي بې شې دستي راسته جلا کوي او سپین سرې هم را روانه ده یاره زوی ته مې په داسې شوق باندې واده ور وکړي لیکن درېیمه ورځ یې ښځه په مخه واخیسته دلته ځو سپین ږیری ونه پرېږدو. زه هم اوس هم چې حاجي صاحب زوی څه در سره وکړو سپین سرې جاڼۍ ته وایم چې زوی څه در سره وکړو دا اوس هم په خدای قسم در باندې لږ دي. تا د ځانه څه جوړ کړي ولو، ستا د زوی واده په کم شکل ولو، ستا د لور ودېده په کم شکل باندې ولو. نن خو بیا یو بل مصیبت جوړ دی. زما در دې غوږو دا خبرې را رسېدلي دي چې کله زنانې په یو کور کې اتڼ کوي نو یو نوجوان خپلې ښځې ته ټلیفون په لاس ورکړي وایي ته ورسه ویډیو یې جوړه کړه او چې کله د زنانو د اتڼ ویډیو جوړه سوله نو بیا د محلې په یو کوټه کې دا لپنګان راټول سوي او دا د شهوت لیونیان راټول سوي. یو ورته ده کوي دا د پلانکي کور والا ده، دا د پلانکي کور والا ده، دا د پلانکي کور والا ده. دا داسې نه دي چې زما ذهني خیالات دي، دا په خدای قسم زما او ستا په دې حالاتو کې واقعي خبرې دي او ما او تا در دې ځایه اوس رسېدلي یو. نو ما درته ویله چې کومه زنانه په کومه بې پردګي باندې زندګي تېروي او زما او ستا په معاشره کې چې کومو قومونو زنانې ازادې پرېښوې او د هغې شادۍ ازادې وې، د هغې دا حالات ازادو. تاسو ورسئ د هغې د زنانو څه نن پردې وغورځېدې، د هغې د زنانو هغه فراخ لباس نن په تنګ لباس بدل سو او د هغې د زنانو څه نن لباسونه وختل په خدای قسم په پتلنو باندې بدل سو او نمونه یې د مسلمانانو دي او کورونه یې د مسلمانانو دي او شکلونه یې د مسلمانانو جوړ کړي دي. داسې نه دی چې هغه د شیطان اولاده او ما او تا د رحمان اولاده یو. که ما او تا په دې خپلو کورو کې دا زندګي دغسې ازاده پرېږدو نو هغه حالات په خدای قسم په مختصر وخت کې زما او ستا د کورو راورسېږي. نو پر ځان باندې فرده اچول، پر خپل ناموس باندې فرده اچول، پر خپل کور باندې فرده اچول او خپل زنانه په پرده کې راوستل او زنانې د فردې تعلیم ورکول دا د خپل ځان سره وسیله ده، د خپل کور سره وسیله ده او د خپل زنانې سره وسیله